سلامونه او نیکې هیلې. نن ورځ له کابل ښار څخه له یو بل ځانګړي راپور سره ستاسو په خدمت کې یو. دا راپور د پلازمینې له یو ستر تجارتي او اقتصادي پروژې سره تړاو لري. د اروج چینل در سره وڅارئ څو د افغانستان له ودانیزو پروژو څخه باخبره پاتې شئ. لکه څرنګه چې پوهیږو د کابل ښار ورځ تر ورځې د بدلون په حال کې دی. د خلکو اقتصادي او تجارتي اړتیاوې زیاتیږي او د ښاري فضا سمه استفاده یوه حیاتي اړتیا ګڼل کیږي. له همدې امله څو ورځې وړاندې د هیواد له یو تر ټولو لویو تجارتي زیرزمینو مارکیټونو څخه د پل خشتي بیا د سپاهي ګمنام څلور لارې د لارې په اوږدو کې پرانیستل شو. دا پروژه یوه بېسارې پروژه ده چې مساحت یې له 2845 متره مربع څخه زیات دی او په یو پوړ کې جوړ شوی دی. په ټوله کې 330 دوکانونه په دې مارکیټ کې په پام کې نیول شوي دي. تصور وکړئ سلګونه تجاران او دکانداران د یوه چت لاندې راغونډ شوي دي څو د ښار خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي. د دې پروژې ټول لګښت 281 میلیونه او 845 زره افغانۍ کیږي او کار یې په 14 میاشتو کې بشپړ شوی دی. د رسمي قرارداد له مخې د دوکانونو کرایه به د 150 کلونو لپاره خصوصي سکتور لخوا راټولیږي او له پای ته رسیدو وروسته به یې مارکیټ کابل ښاروالۍ ته سپارل کیږي. اټکل کیږي چې د دې پروژې عواید به په همدې 150 کلونو کې له 1 میلیارډ او 550 میلیونه افغانیو څخه زیات وي. د دې عوایدو 35 سلنه برخه یې د کابل د ښاروالۍ ده او پاتې 65 سلنه به د افغان شاهین ساختماني شرکت ته رسیږي. دا یوه بیلګه ده چې هم د خصوصي سکتور او دولت ترمنځ د همکارۍ هم د عامه ګټې او هم د پانګوالو ګټې تضمینوي. د پل خشتي زیرزمیني مارکیټ له ډیزاین او جوړښت له پلوه هم په زړه پورې دی. دا مارکیټ 6 دروازې لري، 2 په شمال کې، 2 په جنوب کې او 2 په منځ کې دي. همدارنګه د مراجعینو او دکاندارانو د راحت لپاره عصري سیستم د هوا ګرموالي او سړوالي یا RTU پکیج نصب شوی دی. دا سیستم په ژمي کې ګرمه او په اوړي کې سړه هوا مارکیټ ته داخلوي. دغه ډول سیستمونه معمولا په سترو او معیاري پروژو کې کارول کیږي. سربیره پر دې د ښار برېښنا او د لمر انرژي یا سولري سیستم هم په بشپړ ډول په پام کې نیول شوی دی. په دې توګه د عادي برېښنا ترڅنګ لمریزه انرژي هم د دکاندارانو په خدمت کې ده. ابتدایي تأسیسات یې بیا جوړ شوي دي. د فاضلاب چینلونه په اساسي ډول ترمیم شوي دي. همدارنګه د سړک سطحه د پخواني ډیزاین سره سم قیر شوې ده او پیاده روونه په منظم ډول بیا رغول شوي دي. یوه له مهمو لاسته راوړنو څخه د کاري فرصتونه رامنځته کېدل دي چې له 1000 څخه زیات کسان په مستقیم ډول او له 3000 تر 4000 پورې به په غیر مستقیم ډول د دې پروژې د جوړېدو په جریان کې په کار بوخت شوي دي. دا ښیي چې اسلامي امارت په پام کې لري چې د شرکتي پروژو له لارې د بیکارۍ کچه کمه او په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. د پرانیستي مراسمو کې د اسلامي امارت چارواکو او د افغان شاهین ساختماني شرکت مسؤلینو ویناګانې وکړې. هغوی د انجینرانو او کارګرانو له شپې او ورځې هڅو قدردانۍ وکړ او د قراردادونو پر عملي کولو او د اسلامي اصول په رعایت یې په تجارت کې ټینګار وکړ. له تجارانو او دکاندارانو هم غوښتنه وشوه چې د خپلو مشروع ګټو ترڅنګ د خلکو اقتصادي وضعیت هم په پام کې ونیسي او په انصاف سره کار وکړي. درنو لیدونکو، دا پروژه یوازې د پیرودلو مرکز نه دی بلکې د ښاري محدودې فضا د سمې استفادې یوه روښانه بیلګه ده. لکه څرنګه چې پوهیږو په کابل ښار کې د ودانیزو ځمکو کموالی ډیر دی، خو کله چې یوه پروژه په ځمکې کې لاندې جوړه شي هم د ځمکې د کمښت ستونزه حل کیږي او هم یو لوی ځای د تجارت او خدمتونو لپاره برابریږي. د اسلامي امارت مسؤلینو همدارنګه ټینګار وکړ چې دا پروژه د بیت المال برخه ده او ساتنه یې د ټولو وګړو ګډ مسؤلیت دی. د هغوی په وینا لکه څرنګه چې د ښار د یوې ونې او یا د یوې ډبرې ساتل زموږ د ټولو دنده ده، همداسې د دغې پروژې ساتنه هم زموږ ملي او دیني وجیبه ده. د مراسمو په پای کې د شپې او ورځې هڅه کوونکو کسانو قدردانۍ وشو. انجینران او د پروژې کلیدي کارکوونکو ته ستاین لیکونه ورکړل شول. هغوی هغه کسان وو چې شپه او ورځې کار وکړ څو پروژه په ټاکلي وخت بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د پل خشتي د زیرزمیني مارکیټ پرانیسته د کابل ښار د اقتصادي ودې په لور یو ستر ګام دی. دا پروژه ښیي چې خصوصي سکتور او د دولت همکاري سره د تجارت، کارموندنې او پراختیا لپاره نوي فرصتونه رامنځته کېدلی شي. له ملتیا مو مننه. مه هېروئ چې د نورو داسې راپورونو لپاره همدا اوس د عروج چینل درسره وڅارئ څو د هېواد له پرمختګونو باخبره پاتې شئ.